سرچ په اړه پرون یو څه خبرې کړې وې که چېرې یو مشهور مثلا زه ور لیکم شاهرخ خان صحیح شوه شاهرخ خان یو مشهور څیرې په هکله تاسې معلومات غواړئ فقط په سرچ بار کې هغې نوم ولیکئ ما بیوګرافي ورسره لیکئ ما بل چې ورسره لیکئ ما انفو ورسره لیکئ هغه نوم ولیکئ فول نیم یې ترړوي د هغې ایج دې ترړوي د هغې میرمن دو که نه ګوري خان او دلته دغې ټول معلومات دي پلور یې څه نومیږي مور یې څه نومیږي په اصل یې کوم ځای دی ریلیجن یې چې دی صحیح شو دا ټول معلومات ترلوي مثلا زه کټرینا کیف فقط نوم ور لیکئ ټول معلومات ترلوي صحیح شوه که چیرې تاسې یوه چا ایج مثلا عمر فقط ایج لیکئ ایج آف سلمان خان یا مثلا راشد خان مخکې د نه چې انټر کې ایج یې ترړوي صحیح شوه مهرباني که تاسې یو تصویر غواړئ دغه موضوعاتو نه خبرې کوو دا لوندې موضوعاتو نه مګر څو د ګوګل په سرچ بار کې یو مثلا محمد نبی دې یو تصویر لټوو صحیح شوه محمد نبی په اړه د ټول معلومات دغه ځای کې سټور شوي دي ایمیج کلیک کوو یو ایمیج خوښوو چې موږ ایمیج مثلا دغه سکرول بار وینئ دا کله چې موږ ایمیج فل سایز نه وي دا سکرول بار دغسې رپ کی یعنې داسې حرکات کی صحیح شوه دا اوس فل سایز شو زه تاسو ته یو بل ایمیج وښیم دا وینئ اوس فل سایز شو 1050 دا چې کله ډاونلوډوئ فایل ته رایټ کلیک وکړئ او سیو ایمیج ووایئ دا به فل سایز وي خو غوږ شئ دغه ځای کې د سیو از ټایپ کې باید جی پی جي لیکلی وي ځینې عکسونه لاک وي یعنې نه ډاونلوډېږي صحیح شوه زه به تاسو ته هغه وښیم فل سایز شو سیو ایمیج دا پی ان جي دی دا صحیح دی ښه دا به سیو کوئ ښه موږ څه ډول ایچ ډي عکسونه پیدا کړو دلته چې کله روشئ دغه ایمیج شاوخوا کې ټولز لیکلی دی فکر هم دی ټولز په دې ټولز به کلیک کوئ او دلته به دا سایز کې ورته چې کلیک کوئ لارج یعنې د محمد نبي کوم عکسونه موږ ته سرچ کا د لوی سایز والا صحیح شوه لکه مثلا موږ بل چې چیګ وښیو تاسې نوم وښیئ محمد علي سیک دی محمد علي بوکسر ټولز ته لوډ شئ او دلته سایز کې ورته وایئ چې لارج سایز والا عکسونه دغه لارج سایز والا عکسونه دي کلیک کړئ دا ویني 1028 دا د فول ایچ ډي والا فقط ورته ولیکئ محمد علي بوکسر ایج او دلته چې سلیکټ کړئ آل دا یې 4 کولو دی صحیح شوه ښه بله موضوع دا چې دلته روشئ محمد نبي بوکسر او ټولز ویر از ټولز په دې کې کالر دی بلاک اینڈ وایټ تور او سپین رنګ والا او که اینی کالر والا صحیح شوه او یا ټرانسپیرنٹ یعنی پی ان جي صحیح شو دغه که چیرې بلاک اینڈ وایټ کلیک کې نو ټول هغه عکسونه به سرچ کي چې تور او سپین وي صحیح شوه خبره پوه شوئ بل ټایپ دی کلیپ آرټ لاین ډرایونګ دا معنی چې کله ډیزاین کې دلته مثلا مونږ لیکو چې
shape design. دا د شپونو ډیزاین دی ټولز ته لوړ شئ. کلیپ آرټ غواړئ که لاینونه غواړئ؟ ټول لاینونه دي. صحیح شوه. که کلیپ آرټ غواړئ دا ډولونه دي د ډیزاینو. کوم ټایم نه چې اپلوډ وي پاست 24 hours یعنی تیر 24 ساعته مخکې چې اپلوډ کړی وي نوي پاست ویک پاست مانث پاست ایئر. په نړیواله سطحه دغه عکس 19 ساعته مخکې اپلوډ شوی ده. چیرته اپلوډ شوی دی؟ allfreedownloads.com کې. صحیح شوه. دغه 14 ساعته مخکې، دغه 14 ساعته مخکې، د 23 ساعته مخکې. په موضوع پوه شوی؟ یعنی اپډیټ ډیزاین دی. صحیح شو. لکه مثلا ته یو کارت جوړوې، کارت آی ډي کارت، وی ته ولیکه کارت ټمپلیټ، یعنی یو کارت یو مثال. کلیک انټر کا او دلته ټولز ته لوړ شه. دلته په دې ټایم کې ته ولیکه چې پاست 24 hours. دغه کارتونه چې دي د 24 ساعته مخکې په نړیوال مارکیټ کې ډیزاین شوي دي. په اوس وخت کې مثلا دا غوړې هغه څه رقم ډاونلوډ کې ډاونلوډ طریقه هم ته خیال کلیک کا. کلیک نو وروسته دا چې فول سایز ته وړي رائټ کلیک وکاو، سیو ایمیج. صحیح شو. او دا سیو کا. نوم هم ورکوای شي آی ډي کارت. دا ور دغه تاسو پاک نه ورځوم. خو ویډیو غوړې مثلا have to draw a rose in Photoshop. کلیک کاو، ویډیو ته ورشه. په ویډیو کې څه ډول ګل جوړیږي په هغه کې فوټوشاپ کې، او ویډیو یې ټولې ته چی کړې دوه خیالي. صحیح شوه. دغه موضوع نه بوکس غوړې کتابونه، دغه موضوع نه خبرونه غوړې. صحیح شوه. په ټولز کې نره داسې مهم شای نشته. دلته بروشو په دغه پلس نښان به یو نوی پیج وخلو، بیرته بروشو اپس ته، او په اپس کې به چیر لوړ شو ماپس. تاسې چې هر چیرې ځئ انټرنیټ دې سره وي، مثلا کابل ته ځئ، هرات ته ځئ، بل ځای ته ځئ، نو تاسې ماپس حتما استعمال کړئ. دا ډېر بهترین اپس دی په ګوګل کې. په دې کې څو خبرې دي. ښه، یو موږ یایو چې څه رقم ته د یو موقعیت نه بل موقعیت ته لیار وظیفه کو. چې مثلا فرض که زه ځمه شیخ زاید ته، زه د کونړ نه راغلی یم، په ښار کې مې کټاني ولیدو، شیخ زاید پوهنتون مې نه دی لیدلی. زه شیخ زاید پوهنتون ته په کومه لیار لوړ شم او څومره کیلومتره مزال دی، که په موټر کې لوړ شم څو دقیقې مزال دی. دا موضوع موږ مطرح کولی شو. دویمه موضوع دا چې د ملګري په یوه مارکیټ کې دیکون ولګولو که نه، یو مثلا ګرافیکس یې ولګولو، فوټوکافي ولګوله، یا مثلا قصبي ولګوله. دا اوس په ګوګل میپ کې پته ورکوي. صحیح شوه. پته ورکوي، هغه پته څه ډول جوړوو موږ. صحیح شوه. او بله موضوع دا چې موږ څه رقم ته دغه ګوګل میپ 3D حالت ته وړو. صحیح شوه. اوس بروشو کله چې میپ نه کلیک کې، آسونه طریقه دو، میپ نه کلیک کا، دا به کلوز کو. موږ موقعیت چیرته دی، دغه دا ځای کې کرنٹ لوکیشن وي، دا به کلیک کو، الاو کو. ښه، موږ موقعیت موږ د کمپیوټر د لوکیشن چې کوم هغه دی، هغه فزیکل ډیوایس دی، هغه خراب دی. خو موږ یې خپله کې سرچ کوو. موږ ورته وایو چې خوست سیټي، انټر مې کړو. دا خوست سیټي دی، دا کرښه چې بر وداله دا ځکه معلومات دي.
موږ دغه زوم کوو. صحیح شوه؟ څه ډول یې زوم کوو؟ دغه مثبت علامانې. اوس موږ خراسان منګل خوست سټي سنټر موږ موقعیت چیرته دی؟ خوست سټي سنټر خو دغه شاوخوا کې دی که نه؟ لال ټاور هغه څه ده که نه؟ ښه. خوست سټي سنټر هوټل سرګردان چوک. ښه اوس به وروشو دا به کینسل کو. دغه ځای کې دا لیرز دی دا به کلیک کوئ او دا به وړوئ دلته مور ته. په مور کې به سټلایټ پیدا کوئ. سټلایټ دا چې د اوریجنل عکس شو شي. اوس خو خالي لاینونه وو. صحیح شو؟ دا اوریجنل عکس ده. دا اوریجنل عکس په څه ډول زوم کو؟ دا به دا نښان نه زوم کو. سرګردان چوک کلیک کا. څومره چې زوم کیږي څومره چې انټرنیټ تیز وي همدومره عکس کلیر وي. ښه دا موږ عکس 2004 فکر کوم 2004 کول دی خو د نورو نړۍ عکس بیا ډیر صفا دی. زه نیویارک ته سم. نیویارک به اوس تاسو ووینئ چې څومره کلیر یې ورکوي. نیویارک زوم کوو دلته چکار وایو په نیویارک کې. سنټرل پارک ته به اوس لوړ شو. سنټرل پارک کې به لږې میلې وګورو. تاسو ورښکته کیدای شئ ښه نیویارک ته. دلته به وروشئ دا لیر به کلیک کوئ. بیا به وروشئ مور ته. بیا به وروشئ دلته ګلوبل ویوز. صحیح شو؟ ګلوبل ویوز کې به تاسو ته دغه میپ 3D کی دا به کلیک کوئ او بیرته به سټلایټ کلیک کوئ. اوس دا میپ 3D کیږي. خو 3D معنا لکه عیناً ولته چې وې. اوس موږ ورښکته کیږو. थ्री डी क्लिक करें. द ग्लोबल दे कुछ तो हम मेरे खाता की दायशो सरे د څومره چې انټرنیټ تیز وي د په اتوماتیک ډول کلیر کیږي. فکر هم د دغه نقشې ته چې جوړیږي چیرې دا په کوم ځای کې ده؟ ښه دا بلک مغه کو ته نیویارک ته لوړ یې؟ الله دا خیر دی. تاسې کسه یې دغه ساحه کې خو موږ به یو دغه ساحه کې یوې ساحې ته به ورکوز شو. ولته به زه تاسو ته یو بل کمال ښیم. دغه آپشن دی خو دې آپشن په ذریعه موږ کړای شو چې یوې ساحې مستقیمه لیدنه وکړو. موږ به برج خلیفه ته به لوړ شو. زه به یو دغې سړک ته کوز شم. دغه سړک به هم دې نه ووینم. سویزرلینډ ته به لوړ شو. خو نه دا نقشه سبکی انټرنیټ ګور کی دغه دا سړی نه خان څه ده دا به دغه سه ارکاش کې دغه سټریټ نه به ودروي. خو دا اوس به مونږ دغه ساحه کې عملاً ودرېږو.
اوس دا عملا نیویارک دی خو ای سړک په منځ کې ودرېدم تماشا کوم دا بیرته کلوز کا دغې ځای نه مونږ راغلو سویزرلینډ ته ولاړ شو موضوعات خیام خو سویټزرلینډ سویزرلینډ ډېر لوکس هېواد دی یعنې تاسې کړای شئ چې آی نن دغې نشي په اوکراین کې موږ نشو کړای چې ودرېږو په افغانستان کې هم نشو کړای چې ودرېږو دغسې هېوادونه چې هغه ډېر پرمختللي وي ښه اوس به وروشو موږ بېرته خوست سیټ ته خو نه نشي کړی پاکستان هم دوبۍ هم کړای شي خو غوږ شئ څه ډول موږ یوه ساحه معلومه کړو چې کومې لیارې به راغلي دي او څومره وخت نسي چې ویر شو دلته به موږ دغه زوم کو اکاخیل دغه دا نښان وینئ ډایرکشن په ډایرکشن به کلیک وکئ تاسې د کومې ساحې نه چیرې ځئ صحیح شوه دغه ساحه به انتخاب کړئ زه به چې خوست سیټي ښه خوست سیټي نه شیخ زاید یونیورسیټي ښه شیخ زاید یونیورسیټي شیخ زاید پانتون خو کلیک کا اوس تو تلیار خی خو کچېرې ته په موټر کې ورځې شیخ زاید پانتون نه خوست نه تر شیخ زاید پانتون پورې دا دوې لیارې لوړې دي او دا 20 منټه مزال دی 8.2 کیلومتره فاصله ده خبره پوه شوې مثلا زه خپله صحابه ته وښیم چې موږ زه څومره مزال کمار واخلې تاسې دغه ځای نه خپلې حجرې پله دغې ساحې نه مزال کم تر دې ساحې پوره څومره مزال دی ټول 42 دقیقې مزال کم په موټر کې چې ښه صحیح وي دا چې جمپونه نه وي چیک پاینټ مې لار خلوصه وي او تقریبا 20 کیلومتره مزال دی د خوست بازور نه دغه ساحه کلیک کوای شئ اوس تاسې د یو ملګری روان دی پاکستان نه خو یا مثلا د بل یوه ولایت نه تاسې خپل کور سره کم ته ویر کوئ تاسې چیک داسې کې شاوخوا لاړ اوسېږي ته نواب چېرته اوسېږي تڼۍ کې درملکه کې خطه ودرګه تڼۍ بسار شو خو نه چې غویر کو اوس دا موضوع زده کو خو دا موضوع تاسو ته در وښیم چې سره کوم ته خپل کلی ویر کوي چې کلی ورته وښایي چې دا موږ کلی دی مقصد او چاته څه ډول هغې کلي ریفرنس ور ولګئ تڼۍ دا تڼۍ دي کومه
ته نواب خپله ساحه کې پېژنې کوم یو دا نه دا کسه داسې کې مشال د یم نمبر لیسا دو شته داسې کې خو دا درګي کې یو بلک زوم کو دغه ساحه کوم ځای ده الحاج وکیل نورزای اصولی کور نوروز اصولی کور سادات ترنی پارک الحاج فضل رحمان کور دوله کومه د ډیزلی نه د بل دغه ځای کې نوابه دغه سي دا سرک چیر لوړ دی دا به زور تر وغواړه زوم خو بیخي ډېر زوم نه ده دا ځای دی دا ساحه دی داسې دی پلا دا دا ساحه دا ساحه دا ساحه دا صحیح هم په لیفٹ سائڈ تا داسې افغان ہوم نه پوهېږي کېږي خو دغه ځای کې دغه چا کور دی خو چې چا کور وي کلیک کا فقط صحیح شوه او دلته کلیک وکړئ معنا دې ساحې ته ته خپل نوم ورکوي دا تو د کون دی مارکیټ دی کور دی صحیح شوه لوکیشن نه لوکیشن لګې نه رجسټر کوي نړۍ هغه ته ورپېژنې ګوګل میپ ته صحیح شوه ګوګل میپ ته ورپېژنې نو دغه ساحه نه کلیک وکړه او دلته ورته ووایه چې add your add missing place دا کلیک صحیح شو خود مسله دا ده چې کله چې ته ګوګل ته ځون ور معرفي کوي چې زه باوري کاسې یم لکه مو اوس د ځایونه ورته اډ کړی دي مو خبره مني ځکه زه دی باوري کاسې یم کله چې ته لومړنی ساحه ورته اډ کې بیا ګوګل هغه ګروپ چې دی هغه ریسرچ وکړي چې دا صحیح که غلطه ده که صحیح ثابت شو تو ته پوینټونه درکوي او ته مبارکي درکوي چې تو پلیس اډ شو مهرباني وکړه نور ځایونه اډ کا که غلطه وي بیا تو ته یو اختریا میسج درکوي او کیدای شي بلاک دي اوس پلیس نیم دا ځکه پلیس نیم مثلا نامعلوم کور دغسې به ولیکو چې چا وي خو کټګوري دا چې دي مثلا دغه هوټل دی شاپینګ دی سرویس دی چې هوټل دی مثلا جماعت دی موږ به دغه ځای کې ورته وایو چې دا ریزیډنټل دی یعنې کور دی صحیح شو اپارتمان دی کمپلیکس دی هاوس کمپلیکس دی موږ به ورته هاوس کمپلیکس ادرس هغه ادرس چې ته پېژندلی کېږي هغه ویر کا مثلا خوست به ویر کړو صحیح شوه دا لوکیشن شو څنګ کې چې سره دی په دې مثلا خوست هوایي میدان کیدای شي اډ کې مثلا داسې به ولیکو چې خوست
چې ولیکو انټرنیشنل نه ارجی کوي دا فقط کا اٹکوي که نه اٹکوي سبمیټ کا دغه څخه اټ شوه تھینک فور امپرووینګ ګوګل میپ دا به ته یو څه وخت وروسته میسج درکوي ایمیل ته کوي چې دا څه هارډ شوه په رښتیا دا نوم دی صحیح شوه چې څاروي خپل ایمیل ادرس نه به ختموي دا به ډیلیټ کو په ګوګل میپ کې یو څو شیونه زده کوئ دلته چې مو مخکې ته وخیل کله چې تاسو ګوګل میپ کلوز کړئ سټلایټ ته یې وړوئ او ګلوبلز دا سټلایټ ته وړوئ ګلوبل ویو ته وړوئ صحیح شوه نو تاسو کړای شئ چې بیا ښه استفاده نه وکړئ او د څه شته دوبۍ برج خلیفه دغه دی که نه موږ په 4 پوی لوړ یو دا وینې تاسې ورکز به شو چېرته به ورکز شو داسې کې به ورته ودرېږو داسې کې صحیح و خو ودرېدو داسې کې د پردې خو سره ودرېد هم خو پته لګېږي نه چې د چېرته ودرېدو نه دغه ساحه کې دا یو دغه دی ها شات نه دروله شات نه ته درېدای شي هیڅ ستونزه نه لري داسې کې ها چې وي نه نشته خو پیسو کېږي خو دغسې نه کېږي